ټول ملت ته ثابته کړه خو د تاسو جاسوسي د تاسو په دې مړو سترګو باندې رښتې پالنه د تاسو د پنجاب سره روزي پالنه د تاسو د پنجاب سره ناستی پاستی د تاسو د پنجاب سره کورکاني کول دا نو بیخي حدونه هم کراس کړل ټول ملت ته پته ده چې مطلب حدونه هم کراس کړل هېڅ کوم جرم نه و 15,000 تورونه پې ولګوه جنرال موبین غلا کړې ده هیڅ شی نه و صرف د یو څو جریبه جایدادونو د یو څو ځمکو په خاطر باندې چې په کوټه او کچلاک کې لري همغو ته یې وکتل جنرال موبین په زندان کې ګډ وډې راوباسه ګډ وډې راوباسه ای داسې ما ته ښه وګوره هلته دغه 1200 کسان هم ګوري صحیح ده کېدای شي خلک ډېر واوسېږي ټول پښتانه د دې خاورې بچي یو دا افغانستان ده دا افغانستان ده دلته دی چې هر قسمه قدم پورته که خبر د افغانستان په تاریخ کې داسې اړخ فرخ لیکل کیږي هر سړی ورکېدی شي خو فرعون د فرعون بچی په دې هېواد کې دلته نه چلیږي دا افغانستان ده دا د اولیاو کور ده دلته چې مجاهدینو ځان پورې بارود تړل دلته چې مجاهدینو د خپل ځان پورې بارود د خپلو سپینو ګیرو سره تلل پیدایان یې کولې د تا د دیکتاتورۍ د تا د جبر او د تا د غلامۍ لپاره یې نه کولې د خپل لوی افغانستان د خپلواک افغانستان لپاره قرباني ورکوله دا صادق ولس دا صادق او مخلص ولس ډېر زیات هم استعمال که والله په بله کې نور نه استعمال کې ای ولسه که به دا خلک د تا په قربانۍ پوهېږي ما د خدای ووایي دا خلک د شاته زموږ مجاهدین ډېر صادق او مخلص خلک دي مشرانو کې هم ډېر صادقه خلک دي خو مګر هم د دوی په صداقت باوجود د موږ داسې یو شخصیت چې د پاکستان په وړاندې لکه ټم بم داسې چلېده هغه یې راواچته په هغه یې خوله وتړله هغه نن په میډیا باندې خبرې نشي کولی ګلخانه هم په واضح خوله وایي نیولی وم ربړاوه او خوش یم که موږ ټول په ګیرو لاس راکش کاږو ټول په دې خبرو خفه کېږو نه دا مه کوئ دا احساساتي خبرې دي په جنرال موبین خوله بنده که په ما یې بندوی سې 2000 اربه کروړه کنځا دې راته کړي چې 2000 اربه کروړه نورې راته وکړې ام قرآن که د له مخې نه جپ سم په لا اله الا الله په زړه باندې مې اینې نورې درته راوښتې دي اینې که خبر هم سره سرچپه سولو سره سیټ خبرې بیا سره نه خلاصېږو